کچرت یو عالم لهجه بے ادب و داغ شاگردان بے ادب و دا عالم دم پزان باندې پویشی و عوام دم پویشی چې دتا الله علم نافع نه دی ورکړي. ځکه دا علم نافع لوی اثر داوی چې دکې به هم آداب راځي او د مجلس کې به هم آداب راځي. او رحمت للعالمین بد علم غیر نافعان استعاذی و پناگان غختی چی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. یا اللہ ستا پزاد پنانی سمداغ علم نچاگی کے نفع غیر تنوی. اغا علم بیا حجت لہو نگرزیگی بلکہ حجت علیہ دد پاس حجت گرزیگی. بنیادی سیزا چې پاغی تاسو آخر زمانه دا جماعتون او ډلې او ټپلیم زیات شوي، مولیان او علمام زیات شو، مشایخ د طریقتم زیات شو. نو تاسو عوام الناس چې نه پوهیږئ چې د هر شیخ مجلس ته لاړئ، تاسو ګورئ چې دغه شیخ دل او هیئت څنګه دی، شریعت سره برابر دی که مخالف دی، او د په تلامیذو کې او د په شاګردانو کې ادب شته او که نشته. که چېرته ادب ورکې نه نو دا کمال دی استاذ او شیخ کې نشته دی، ځکه شاګردانو ادب نه دی زده کړی. د امام الانبیاء رحمت علم سید العرب والعجم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک د کمال نہ ڈکو، مجلس د کمال نہ ڈکو، چې څوک مجلس ته راغلی دی او د دوی شان منل دی او د دوی مبارکو په دې لاس کې لاس ورکړی دی، نو په اول قدم کې د هغې په زړګي کې محبت راغلی او ثانیاً د هغې په انداز کې د هغې په ګرځېدو کې آداب راغلي. ابو سفیان چې کله ایمان راوړه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ پلار دی او د بی بی هندا چې د معاویه رضی الله تعالی عنہ مور بی بی د هند چې کله ایمان راوړي، چې څنګه د ایمان په دایره کې رادن نشوا او دا کلمه د شهادت ولستله، نو د هغې نه بعد محبوب عربي ته څه وایي؟ دا هند ورته وایي، د معاویه صاحب مور بی بی ورته وایي وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې ستا د دین کلمه نه وویلې، ما چې تا سره بیعت اسلامی کړی نه و، په مخ د دنیا باندې مبغوض ترین انسان په مخ د دنیا زما په زړه کې تاسو وایي. ما چې کلمه ویلې نه وه، په مخ د ځمکه باندې به ما دا غوښتل چې د کمې کورنۍ زیاته بې عزتي وشي نو هغه ستاسو کورنۍ وه، خو چې کله مې ایمان راوړه اوس په مخ د ځمکه باندې زما په زړه کې محبوب ترین انسان ستاسو نه یا رسول الله بل څوک نشته. او اوس په مخ د ځمکه باندې چې الله عزتمند وګرځوي نو زما ارمان دا دی چې هغه الله ستاسو کورنۍ عزتمند وګرځوي، د ټول خاندان سره ورسره محبت پیدا شي. صحابه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ادبناک، دا دلیل د لوی کمال د ذات المصطفی صلی الله علیه وسلم. دغه ابو سفیان د ایمان د راوړو نه وړاندې قیصر روم ته تللی دی. قیصر روم د دنه پوښتنې کوي، په هغه پوښتنو کې تفصیلی پوښتنې شوي دي، د مبارک متعلق ته تپوسونه کوي. نو یو ادب ورته دا بیانوي چې صحابه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات ادبناک دي
او چې کله محبوب زبان تخراش کې ولاړې راشي نو صحابه کرام هغه ځمکې ته نه پرېږدي او لپې ورته نیولي د رحمت عالم دا لاړې د صحابو په لپو کې پرېوځي بیا هغه لپې راواخلي یدلکون علی صدورهم ووجوههم صحابه هغه د محمد عربي لاړې راخلي په دې خپلو سینو باندې مږي او په دې خپل مخ باندې مږي دا محبت هم د کمال ذریعه وي دا ادب هم د کمال ذریعه وي دا دې ذات کې یو مقناطیس دی دا کم شیخ مریدان چې ډیر ادب ناکو دا عیب نه دی دا د دې ذات باندې د کمال یو لوی دلیل دی چې د مبارک سره په دې زړګي کې داسې مقناطیس دی چې راکاږي خلک او دا خپل تلامیذ او دا خپل مریدان عاشقان ګرځي په ځان باندې او خپل محبت کې فانی ګرځي او د دې فنا نه بعد ورته فنا په عشق المصطفی کې ورکي او د عشق المصطفی د فنا نه بعد فنا فی الله ته رسي او دا غینه بعد ان کې فانی نیست عارف کوي شودا د الله رب الجلال او عظیم عارف بالله ته نه جوړي او چې ته د کم شیخ دربار ته لاړ شي لاغه شیخ سره دی مینه پیدا نشي نو تابنو فنا فی الرسول تصور سی او تاب دا غینه بعد فنا فی الله تصور سی دا ټول په اول قدم کې دغه فنا غواړي چې دغه شیخ سره د محبت څنګه دی نن سبا بعض اوقاتو کې بعض مجالسو کې بعض صفات عیب ګرځېدلي وغه عیب نه دی هغه وصف دی شته داسې د طلباو مجالس چې پاغي کې د باړې حضرت سے مریدان عاشقان دي او فدایان دي د دې دا ډیر محبت د مریدای دلیل د عیب ګرځي او دا دلیل د کمال او د وصف دی دا څنګه پیدا کیږي دا داغه پزړه کې یو کمال دی هغه کمال راخلی دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بچ خبرې کولی نو صحابه کرام بسنګ وکأن علی رؤوسهم طیر تابوی پسر مرغناس خدا دا ادب دا وجنو روایت دا مسلم شریف کی راضی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې ما ته د رحمت عالم نه دومره حیا راتله چې ما په ټوله زندګۍ کې محمد عربي ته داسې مخامخ نه دي کتلي چې مخامخ به شما به ځمکې ته کتل او کچرتا حضرت سعد فرمائی مانا یو شخص پختنه وکي چې د رحمت للعالمین د مخ مبارک صفت راته وکړه چې دا څنګه او پوزه څنګه او سترګې څنګه وي حضرت سعد فرمایي وي زه نشم بیانولی ځکه چې په تمامه زندګۍ کې ما محمد مصطفی ته په ډکو سترګو کتلی نه دي نو زه به څه بیان کم د هغه د حال دا ادب دی چې ټوله زندګۍ کې ورته پورته کتلي قدرې نه دي ذخیره د حدیثو په دې ډکه د علامه هیثمي رحمه الله مجمع الزوائد کې بابونه په دې لګولي دي عبدالله ابن الزبیر رضی الله عنهما ته رحمت عالم د وینو یو ډک جام ورکه ښکارې لګولی و وی دا جام یو څه داسې ځای کې دفن که چې څو قدم پې کېنږدي چې بهر لاړه د رحمت للعالمین د وینو ډک جام یې په شونډو کې خود ټولې وسکل دا محبت دی دا فنا دا په عشق المصطفی کې دا چې کم حال کې دا وینې سکي دا حالت استراری و استرابي دی دا هغه حال دی چې په ویس قرنی رحمه الله باندې د غاښونو په انبور باندې ایستلو حالت کې راغلی و هغه حالت د وجد و په ځان نه پوهېده چې د رحمت عالم د غاښ د شهادت نه خبرېږي وی دا کله کیدی شي چې زما د محبوب عربي په خوله مبارکه کې د یو غاښ کنډم وي او زما جامه دې ډکه وي هغه ټول غاښونه د ځان نه وباسي دا حالت استراري وي دا فناوي دا فنا فی الرسول کې دا حال راغی پې دغه صحابي مبارک چې دا وینه سکي هغه هم په داسې حال کې سکي چراغ مبارک ته تپوسو که خایږي ولې سکلا ویاو رد پې نه کوي چې بد کار دی وکړه هغه پوه شو چې دا کار یې د محبت نه کړی بلکې ورته فرمایي ویل لک من الناس و ویل للناس منک هلاکت خلکو لره د ګرفت ستا نه دی او تا لره د ګرفت د خلکو نه دی
اشارت ورکه ورته چې اے عبدالله ابن زبیر ته پهلوانې میدان ته پهلوانۍ ته وځي، اسې نه چې نن په ځان هغه ګمانو کې چې ته پخوانی عبدالله بن زبیر یې، هغه زړه د زبردستۍ زور چاته ونه کړي، هډوکي به یې مات کړي. خیال کوه اوس ځان سره، ستا وجود ته زما وینه درغلې ده، تا کې نن یو جدا طاقت راغلی چې دا طاقت پرون نه و پتا کې. بیا میدان کې عبدالله ابن زبیر چا نه دی سملولی، او چې کله به دی مبارک په میدان کې کامیاب راغی، صحابه کرامو به یو بل ته ویله چې دا برکت د وینو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دغه عشق د صحابو چې د سره پیدا شو، دا تاسو چې واقعات اورئ، یو صحابي مبارک سحر ملازان براغی، د ماخوستن د جمع نه بعد تر دغه ټیم پورې به مسجد نبوي کې ناستو، او چې جمع ته به مبارک راغی ورته به یې کتل، او چې بیا به ته د عایشې بیبي حجرې پورې به ورسره روانو. څومره وخت د مسلسل دا عمل وکړه چې کله به مبارک کمرې ته دننه شه، د هغه به ګمان راغی چې ګینې دی به تللی وي، بس دی به راغی مسجد په خوا او بېرته به راغی، او د حجرې د بیبي عایشې په دې درشل کې به سملاست. حکایت کوي وی ما د رحمت للعالمین په کټ کې د پوزو آواز به اورېده، بس په هغې باندې به زما زړګي ته تسلي میلاوېده چې که ما ته محبوب ښکاري نه د پردې نه پناه دی، خو د پوزو آواز خو یې اورمه که دې ته به پروت و داسې. حتی که مبارک به چې خوب کې را بیدار شه او په نیمه شپه کې به یې په کټ کې څه الفاظ په ژبه رالل د الله د حمد و ثنا یا تلاوت یا ذکر، دې صحابي روایت کړي دي، هغه هم په دې حال کې اورېدلی دي. یوه شپه محبوب چې دننه شه ډېر ټیم وتلی دی، واپس مسجد ته راښکاره شه، ګوري چې عاشق صحابي په درشل کې پروت دی راپایڅه و. وی دلته څه کوې؟ وی یا رسول الله علیک السلام، زما خدا عادت دی چې تاسو کله ما نه پناه شئ، بیا زه دې درشل کې شپه تېرومه، زه ستاسو د پوزو هغه آواز ته منتظر یم، هغه اورمه تاسو چې څه وایي. وی څومره وخت دې کېږي؟ وی کله نه مې چې ایمان راوړی ما د شپې خوب نه دی کړی، ستاسو دې درشل کې ما شپې تېرې کړي دي. مبارک په جلال کې راغی، دې مټ نه یې ونیو راوچتې که، وی ووایه څه دې ارمان دی چې د الله نه وغواړم چې الله یې درکړي درته، ووایه څه غواړې؟ هغه عاجزي وکړه، ځمکې ته یې وکتل، یا رسول الله څه نه غواړم. نه ووایه چې څه غواړې، غواړې مې درته ووایه. چې دریم ځل مطالبت یې کېږي، وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما خو څه نه غوښتل چې تاسو اصرار کوئ چې څه وغواړه، نو زما دا ارمان دی چې دې